مرکه یا انټرویو د کډوالو او بې سرپناه خلکو لویه کمیساري یا په لنډ ډول CGRA تاسو د یوې مرکې لپاره ورغواړئ. په دغه مرکه کې ستاسو په هغه ټولو ګواښونو خبرې کیږي چې تاسو مجبور شوي یاست خپل هیواد پرېږدئ او تر بلجیم پورې راشئ. په دغه مرکه کې به ژباړن د کډوالو چارو د ادارې کارکوونکي یا مامور ټولې پوښتنې او ستاسو ځوابونه پرته له کوم شخصي دخالت څخه ژباړي. وکیل به په دې مرکه کې د یو معتمد شخص په توګه ګډون کوي، یعنی هغه به هیڅ نه وایي، یوازې به ستاسې مرکه څاري چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ مخ په وړاندې ځي. د کډوالو چارو د ادارې دغه مامور وروسته ستاسو ټول ورکړل شوي معلومات ارزوي، کوم چې تاسو یې د دغې مرکې په ترڅ کې ورکوئ. هغه ستاسو پناه غوښتنه د ژنیو د کنوانسیون د معیارونو او اصولو په اساس ارزوي او څیړي آیا تاسو د یوه کډوال په توګه د اوسېدو د ملاتړ ترلاسه کولو وړ یاست او که نه. که چیرې تاسو خپل نظر بدل کړ یا د مرکې په بهیر کې ناخوښه شوئ، تاسو کولی شئ چې د مرکې په بهیر کې د خپلې پناه غوښتنې بهیر ودروئ. د CGRA مرکه په بروکسل کې کیږي، خو که چیرې تاسو په یو تړلي کمپ یا زندان کې یاست، نو د لویې کمیسارۍ مامور کارکوونکي هماغه ځای ته درځي او له تاسو سره مرکه کوي. لویې کمیسارۍ سره مرکه ستاسو د پناه غوښتنې په بهیر کې یو ډیر اړین پړاو دی. تاسو په دې مرکه کې دا څرګندوي چې د کومو دلیلونو پر بنسټ مو خپل هیواد پریښی دی. د لویې کمیسارۍ مامور کارکوونکي له تاسو څخه بیلابیلې پوښتنې کوي. په دې ډول هغه ته باید دا ثابته شي چې له هغه څخه چې تاسو خپل هیواد ته د ګرځېدو په صورت کې ویره لرئ رښتونی او حقیقي دی. نو له همدې امله دا ډیره مهمه ده چې د مرکې په مهال تاسو پوره او قناعت ورکوونکي معلومات ورکړئ او پوښتنو ته روښانه او څرګند ځوابونه ورکړئ. د مرکې په پیل کې د لویې کمیسارۍ مامور ستاسو دندو ته متوجه کوي. تاسو باید رښتیا ووایاست. که چیرې تاسو دروغ ووایاست او دا مامور داسې وانګیري، نو کېدای شي په پایله کې تاسو ته د رد یا منفي ځواب درکړل شي. همدا ډول تاسو باید خپل هویت، تابعیت، تر دې ځایه د لارې مسیر او هغه پیښې چې تاسو ترې یادونه کوئ باید په اسنادو او مدارکونو په وسیله ثبوت کړئ.